السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم ملګرو. ریمبو ټول حقیقت راښکاره کو چې د هغه د چا سره لین دین او د څه د وجې یې پوډر شروع کړي او په ګډو وډو سر شوي وو. دنه اجازه به ورنه پټ پټ تپوسونه کولو چې د هغې په وجه به ریمبو مکمل حقیقت راښکاره کو ملګرو. تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. نو ملګرو دا ریمبو حقیقت څنګه راښکاره کو، مکمل معلومات په دې ویډیو کې شریکوم در سره او دا د خپلې بارې کې څه وایي ملګرو. مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره په پوره وګورئ چې مکمل معلومات نه حاصل کړئ. ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په چینل نوي وئ نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي او د دې سره د ټالۍ نشان هم ووایي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرې. ملګرو تاسو ته چې څنګه پته یو ریمبو چې یو پوډري په پېښور کې چې د هغه سره به اسماء اخلاص انټرویو وکړه چې د هغې نه بعد یې د نه ډېر تپوسونه وکړو او د هغې نه بعد بیا اعجاز یو اخلاص ویلفر فاونډیشن والا مشر دی هغه بیا راوستو خپل ځای ته چې هغې نشې نه منې کو او د هغه سره بیا پروګرامونه کول. نو اوس اعجاز به ورنه پټ پټ تپوسونه کولو چې ریمبو دا راښکاره کړه چې د یوه جینۍ سره لین دین و چې د هغې نه بعد به د هغې جینۍ یو کس سره واده وشو او 2 بچي وکړو. هغې نه بعد هم ریمبو مور ته ویل چې زه به دې جینۍ سره واده کوم، چونکې هغه ورته میلاو نه شوه نو د هغې په وجې دا ډېر زیات خراب شو او د هغې نه بعد د بیا چرس او پوډر شروع کړو او د هغې نه بعد دا ډېر زیات خراب شو او بیا یې پوډرو کې دومره حد پورې لاړل چې بیا د په ځان باندې نه پوهېدل او بیا په پېښور ته راغلل او د کور یې راویستو او پېښور ته راغلل. بیا هغې نه بعد پېښور کې بیا دا اسماء اخلاص ورسره انټرویو کوو. د هغې نه بعد اعجاز ته لاړو او اعجاز اوس د نشې نه منې کو او اوس بالکل برابر شوی. نو زموږ د اعجاز هم ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې د ډېر زیات پوډرین د داسې نشو او نورو کیسو نه وویستل. ملګرو که زموږ ویډیو خوښه شوي نورې ویډیوګانې لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.